نه دی دا که زه نور لاګه ته ورکوم ما ته 100 زره ورکوي تو 10 زره نه ورکوي ها 10 زره به درکړم خو دا بینګلۍ چې د خیره سره ما ټولې کړي که نه دا مې چې خرڅ کړي 10 زره روپۍ به درکړم په قرض که ته خلک نه کوي روغه جوړه څوک په قرض کوي که ته کوي ګوره ته خو زمونږ د کلي سړی وې همدا خبره خو زه کوم که نه همدا خبره خو زه کوم که نه چې دا ډېر قیمتي دسمال دی 10 زره روپۍ څه شی دی 10 زره روپۍ دی دا وګورئ دا داسې د خدای ظالمان دي ګوتې نه راوړي پټو ته سر نه راښکاره کوي او بیا رایه وایي ما له واده وکړه ږیره پکې هغسې مردار بوټی پکې هغسې زه به په دې سپینه ږیره لګیم دی ته به دام کوم او مزدوري به مته کوم مجبور یم چې دې خپله وکړم هغه د خره خاوند ته خو پېښه ده اوس ګوره اوس دې کې ما بینګلۍ کړلې دي او که ډیله مې کړلې ده د ډیلې نه بینګلۍ کمې دي او ډیله ډېره ده دا ګورئ دا نه نو څه وکړو هغه رمبې هم رانه یې شو چا مې راوړی وې نو زه خو پټو ته نه راتلم ما خو دې سر راښکاره کړم ایوب خانو دلته راشه یو ضروري کار دی راسره یو کار وشو که نه خبر نه یي نه که نه ما وې که ضروري اعلان واورئ نو دا کار کوم که نه ته ګورې نه ویم ته دلته راشه چې پوه دې کړم که داسې کار شوی دی چې بیماریان به پاتې شي شروع به ناروا شوې ده که چې که څنګه ناروا که نارواګانې ته خو راشه زه تا یو وارې پوه کړم شروع به ناروا شوې ده که څنګه چل دی ناروا څه چې نارواګانې شوي دي راشه که نه چې خبر دې کړم یو عجیبه غوندې کار وشو یاره چې شی شوی دی داسې لګې لکه منه بس بیخي چې د اختر ورځي څه شی شوی نه یو ډېره اهم او ضروري خبره ده نو څنګه ضروري خبره هغه ځای نه چغې او شورې راشه راشه ووایې نه داسې کار کوو چې نه هغه ځای کې به کښېنو او دې خبره باندې ښه به دې پوه کړم داسې معمولي خبره خو نه ده نو ها او ډېره ضروري خبره ده که نه زما پکې څه ګټه شته که نه وایي ګټې که ګټې او ټولې ګټې ګټې دي ځه چې لاړ شو بس دا دې سي کې به زه کښېنم او دلته به ته ښه بسم الله که قصه کوه که نه سرو په ناروا څه شی شوې ځان نه دې شاو جوړ کړی دسمال بوی کې د کاره دې ویستمه چې راشه منډه او ناروا شوي ده او دا شوي اوس غږ هم نه کې مړه زمونږ ټول سر دې خراب و نو ته اوس دومره ساده شوي چې ته نه پوهېږې چې دا دسمال مې څنګه پوزې ته نیولی دی ولې نیسمه ته چې د 400 سګرټ دې لګولی او چې شی چې خراب کړو سور خو دې زما خراب کړو د کار روزګاره دې ویستمه او دسمال بوی کې لکه پیکاوړو بوی چې ځي د اچرو بوی چې ځي که نه نور څه دې پې کوي خبر نه یې که نه که خبر شو شاباسۍ به راکړي او ویې وایه دا شاباسي داسې کار و چې په دې لاره تېرېدمه شمشته یې وخوړې نه شمشته یې وخوړې خبره خو لږ سړی واوري که نه لاره تېرېدمه یو وجنۍ راته اشاره وکړه وایي دا وایي نه رښتیا اول یې په لوټه ویشتمه داسې مې مخ روان چې دا څوک دی چې وي په لوټه باندې یې ویشتمه چې داسې مې مخ زبردسته ښایسته جنۍ ده د 55 کال هغه تنکۍ جنۍ ده هو که نه ښه خبره ده ښه ویې وایه دا دسمال یې داسې د څادر لاندې نه راویستو که نه او داسې مال یې راواچو څنګه دا دسمال ته لرې ګوره مې دا زما دی دا مال یې ګوره مې که نه راکړی و د عقل سترګې وکړې ګوره خو بیا دې بوی ځي که نه دې نه کشکوم چې شنه پې ګوره ما خدایه پاکه مال یې راکړی که تا یې نو خو درکړی ګوره مې که نه نو شنه پې ګورم چې زه داسې وګورم که نه چې دا هغه ده اخ 55 کاله چې دا خو یې ما نه اخیستی و که نه اوس یې خوند وکړو خو دې خوند وکړو که نه ولې اوس یې خوند وکړو وایي دا زما نه اخیستی دی نه ته هغه جلۍ څه پېژنې ما دسمالونه خرڅول کوڅه کې او دا یې ما نه واخیستو وایي هسې یې راکړه بس وایي ته مې ډېر خوښ شوي او هغې راولې تا دې درکړی پردی دسمال دې دغه کړی دی پردی دسمال نه دی راکړه دا دسمال زما دی مړه ته عجیبه غوندې کار کوې په خدای راستې چې ته دا بوی که او ته زما دا ملا بوی که نو خو یو شی دی دواړه بوی یو شی دی زما دی که نه ستا دی مړه دا یو رومال له چا راکړی و بس د مینې نښه وه هغه دې م رانه واخیستو عجیبه غوندې سړی پردو رومالونو باندې دعوې کوې هسې پردو رومالونو باندې دعوې ما ته کوڅه کې ته مې خوښ شوي که نه دا راکړه وایي ورا وایي لاس پېژني ما له هغې راکړی دی راکړه چې بېرته هغې له ورکړم نو بس ما ته راورسېدو که ته څه تا ته در ورسېږي ته داسې د هغې وکیل راغلی او ته چې شی راغلی
خو زه خو یې خوښ شوم که نه زما خو صحت برابر دی قواره مې برابره ده داسې نو تا کې څه شی لیدلی چې تا له داسې دسمال درکولو خوښ شي هغلته ګوري داسې ځې او ځې خوښ شم نو هر څنګه چې دا خو زړه دی نو بس زړه دی داسې کار دی که نه چې نورې ټیټې مټې مه کوه خبره دا ده ګوره د عمر کې مې سره جنګ کړی نه دی انډیوالي مې د سر خرابېږي دا دسمال مې راکړه چې عمر کې دې نه دی کړی نه دې کوو پرېږده زما دسمال دی ستا دسمال دی خو جان نه یې وسې لګېږي نه نه ته په خبره باندې بیخي پوهېږي نه پرېږده لکه خو یې کش کړه نو پامسا باندې وامه پامسا لکه دا دسمال راوړه ګوره انډیوالي مې د سر ګوره خرابېږي پرېږده ما دې ته جنګ ښیم جنګ څنګه کوي تو راځه خدا به خیر کړي ته خبره څه شی ده چې داسې سور سور کېږي ولې څه شی خبره وه که نه ما په کوڅه کې دسمالونه خرڅول یو جنۍ رانه دا دسمال ووایي ته زما ډېر خوښ شو اوس دا دسمال دې سره دی ما ته یو جنۍ راکړې 550 کالو جنۍ ته ما ورکړی دا پیداوي کوي داسې چټي لګیا دی دا دسمال اصل کې د بل چا دی دوی پیدا کړی دی کوڅه کې او که نه او ما خپل انډیوالي په دغه دا څه شی دی په دې ټوټه باندې تاسو خپلو کې جنګونه کوئ وایي دا دسمال خو نه دی دا خو بېل شی دی زه ستاسو روغه کوم تو ځئ ما سره او لاړ شه چې هغه خیر دی یا تو مشر یا هغه مشر خو لاړ شه ستاسو روغه به وکړم دا څه شی ټوټه دی ټوټه خدای دې تباه کړي دا څه شی دی ډېرې ناروا خبرې کولې شه دا مې اورېدلي او هغه مې اورېدلي او بس ستاسو خو ډېر پخوانه انډیوالي دی که نه په دې ټوټه مه خرابوئ بده خبر دی هغه راځه چې وشو زه ستا روغه کومه خو داسې ځو راځه راځه بده خبره ده پرېږده مړه ته ما ورته پرېږده زه به تا سره ګورم پرېږدمه دې نه ها دا داسې وړه خبره نه ده ګوره پرېږده ته مې پرېږده که نه یاره دا څه همداسې مې کشکې را کشکې ګورې نه چې هغې ما سره دومره زیاتیا وکړو ظلم یې وکړو را سره څه شی کړي څه شی کړي نه ډېره غټه خبره ده داسې کار دی دا خو داسې دسمال خو نه و چې کنې دوی ما نه واغوسته و داسې چټي هسې ټوټه وه دا ډېره یو ضروري خبره ده په دې کې دا کنې دومره غونډه به د 50 یا د 100 پوه شي خیر دی که نه ولې خیر دی هسې خیر دی نور محمده ته مو حق نه وی که نه دا چې دې دسمال پسې داسې کلک نښتی او دې دسمال کې یو خاص خبره ده که نه ته خو نه پوهېږي په دې باندې نه ولې ما ته ولې نه پرېښودو خو ما ته چا راکړی و که نه ته مه عجیبه خبره کوې ولا مانه چې اوس مې ته را دې ته ور ویې چې راځه زه ته روغه دا دی که نه همدغه دی دا د څلوېښت کالو د مهاجرت انډیوالي سره په دې دسمال دا تاسو ته ما هلته څه شی ویل که زه ځم زه ستاسو روغه کوم تاسو دلته بیا انجه پنجه شئ دا لېږېږي که باچا ماما ته خبر نه دا ګوره دسمال دی تا تاسو ټوټه ښکاري خو د دې کې یوه ډېره غټه قصه او ډېره ښه خبره پرته ده دا څه شی دی د 2 روپو شی نه دی دې پورې نښتې خلک در پورې خاندي قصې نه نه خبر که نه د قصې نه خبر نه باچا ماما که نه دا څنګه قصه ده چې د دې قصې نه نه ما خبر دا پوهېږي خو سترګې پټوي دا قصې پکې تا چې قصه ده او قصه ده او قصه دې چې جوړه کړې ده دسمال نه زما خبرې ته غوږ کېږده زه څه شي ته راغوښتی یم زه څه شي ته تاسو دلته روغوم ته دې دپاره مونږ روغی چې زمونږ فیصله وشي د 40 کالو انډیوالي اوس په دې دسمال مه خرابوئ زما منئ یا نه روغه خو وکړئ زه خو خرابوم یې نه که نه همدای خرابوي اوس دا امانت دی دا دسمال دی تا ماله راکړو باید چې زه تاله درکړم نو د بل څه کار دی درېیم ګړي چې دا یې زما نه علي اوس زما فیصله منئ که نه منئ منم زه ته دې فیصله وکړه چې ته څه شی وې دا څه شی دی که په دې ته نښتی خو یا ده سره یا تا سره خو چې څه شی نه دی ماله دې راکړي بیا داسې کار وکړه چې حجرې ته راشه چې ستاسو روغه زه وکړم ځه ځه د ملک صاحب حجرې ته راځه ځه درځو ته مخکې شه زه درشم هلته هم زه تاسو پېژنم همدغه په صحیح ځای باندې ګوتې ږدئ که نه زما خبرې ته غوږ کېږدی د ملک ځای ته څه شي ته ځو هلته کې لاړې خبره مونږ نه اوږدوي خو تا ته معلوم دی که نه هغسې سړی دی که نه تا ویلې ځو ملک صاحب ځای ته ځو ته هلته خو مې داسې را روان کړي چې د هغې خلکو منځ نه مې ویستې داسې کار وکړه چې ما ته یو 10,000 روپۍ راکړه که ستاسو روغه وکړم 10,000 روپۍ ډېرې دي که نه دا ټول د 100 روپو دسمال نه دی دا که زه نور لاګی ته ورکړم ما ته 100,000 ورکوي تو 10,000 نه ورکوي ها 10,000 به درکړم خو دا بینګلۍ چې د خیره سره ما ټولې کړي که نه دا مې چې خرڅې کړي 10,000 روپۍ به درکړم په قرض که اته خلک نه کوي روغه جوړه څوک په قرض کوي که ته کوي ګوره ته خو زمونږ د کلي سړی وې همدا خبره خو زه کوم که نه همدا خبره خو زه کوم که نه چې دا ډېر قیمتي دسمال دی 10,000 روپۍ څه شی دی 10,000 روپۍ دی نو یو څو ورځې خو صبر کوی شي که نه
یاره زیات نه کوم یو 3 ورځې به درته وګورم د خیر دی سپین ډوکونه به ما ته عیار راځي که ښه ځه صحیح دی دا کور دې ودان ها داسې کار وکړه که چاته د دې خبرې حل ونه کړي که زه ځم او زه ځم هلته او ستا په حق کې فیصله کوم بس چوپ شه هېڅ چاته ونه وایه چې د 50 کالو جنۍ په سر دوه بوډاګانې نښتې وي د شرم خبره ده همدغه خبره زم کوم چې د شرم خبره ده ټوله دنیا به بیا در پورې خاندي ښه ځه ځه په مخه چاته ونه وایې نه وایم نه چې اوبه مې ده عجیبه کار دی دسمال یې راکړی و ماله او واغوستو رانه هغې زیتی کوي ولاجي سلام علیکم وعلیکم سلام باچا ماما په خیر علي ښه جوړي خیر اوس خبرې ډېرې نه اوږدوم زما په سر درد دی زما چېرته یو پیاله چای څښم ما ویلې که نه مالکې د پښتو خبره ده د غیرت خبره ده هغه ما ته وویل چې تا ته 10,000 روپۍ ورکوم دا دسمال ما ته پرېږده فیصله مه کوئ که تو 12,000 راکوي که نه هغې ته فیصله نه کوم ستا ته فیصله کوم وایم دا دسمال رالتې واله 6,000 در کومه 6,000 هغه د پښتون نښه همدغه دی که د هغې په سر ډو ووهي که نه اوس داسې کار وکړه که نغدې ما ته راکړې که نغدې نه وي خیر دی سبا پورې صبر هم کوم نغدې خو را سره دومره شته دی نه خو داسې دا لږې دي دا به درله درکړم او نورې به بیا درکړم خو دسمال مې په کار دی چې پر قیمت وي هر څنګه چې بس صحیح خبره ده پیسې صرف راکړه دا 3,000 اوس واله او دا نورې ماتې دي دا سبا به درله نورې راوړم 11,000 آفرین په پلار دې رحمت شه زه اوس ځم خو د دې خبرې ګوره چاته حل ونه وایې چې په شرمو به وشرمې خبرې ته غوږ کېږده که نه ویم که د دې خبرې چاته حل ونه وایې کې باچا راغلی او داسې خبره کوو ته چاته ونه وایې زه داسې یېرېږم یم چې ته ونه وایې چاته زه چاته نه وایم وایي سپین ږیری سړی که نه بده خبره ده بیا به خلک نورې خبرې کوي که نه په شرمونو به وشرمېږي بس زه لاړم چوپ شه چاته ونه ځه ځه لاړ شه سبا به بیا ګورو د خیره خاونده خیر کې خیر افیښ کې د دسمان یې په جولۍ کې پاتې څنګه دې دسمال لاس کې نیولی دی داسې مې نیولی چې جانان راته راکړی دی جانان در کړی نه دی ما نه دې واغوستو زیتی دې وکړو 10,000 10,000 ماله ته خو په خبره نه پوهېږې ماله ته په دې خوله لاس کې دا بس دی ما سپین ږیری سړی او دسمال پسې منډې وې نو دا ته به داسې د 18 کالو ځوان یې نو زه منډې را سره وې هو څنګه زما خوا ته راغلې او 10,000 او 10,000 ولې نه دا ته ولې وې چې 10,000 نو ما خو په 10,000 باندې دسمال واغوست ما په 6,000 اخیستی دی دا نو کومې تا سره به یې اوس که نو دا خو ما سره نو بس سړي له مې 6,000 ورکړي په هره طریقه چې دا به درنه علي ما اوس دا ماین دا واړه د تاسې راټولې که نه والله چې دې سیل باندې چې دا وکړم ویم مازغه مې مه خرابوه ګنې په خدای یقین وکړه چې یو دیکه مې درکړه 20 ملاقونه به وي دې سیند کې یو دیکه دې راکړه خو چې اوس چې پوکې در کوم هغلته به پروت ما د بدر منیر فلمونه کتلي پخوا تا د بدر ما د بروس لي کتلي د بروس لي نو بروس لي خو کافر نو کافر که مسلمان هر شی چې په داسې مې پوه که چې دا د 10,000 روپو درته چا ویل چې زه په 10,000 روپۍ دسمال تعالی درکوي دا ما ته باچا ماما ویلې خو هغه ما ته چاته به ویې نه دا خو یې ما ته ویلي دي باچا ماما او ما له خو یې په 6,000 روپۍ خبره کړې ده ما سره تا نه 6,000 اخیستې او ما نه 9,000 او ځان لیوانه کړې ده دا ټول فساد چې دی دا په باچا ماما کې دی هغه دی باچا ماما را روان دی نه هغه دی ګورئ هغه دی راغی راشه دلته راشه دا دسمال مخې ته نیولې اچھا باچا گیا څه شی دی څه خبره دی څه شی دی هېڅ خبره هم نشته دی دا موږ د څنګه بلانجه اچولي دي ما نه 6,000 غواړي دي نه دا څه کیسه ده د څه شي بلانجه د دسمال بلانجه باندې چې ما ته دې ویل 10 روپۍ د نالم او چاته به ویې نه ځان یې داسې نه انګاره دا ته ما کله ویله ده د لیونی مغزو کې د ډس شي هغه ځای کې پټو سره چې ولاړ سره ته ونه ویلي هسې چټي لګوي اوس دا نه په رقم نه پوهېږي دا ایوب خان هم او ته یې په جنګ اچولي نور خو پوهېږي نه کوي زما نه اوري که دا کونټۍ ما له راکړه دا ماچېږي همداسې یو ته دا څه شی کوي زه وایي که ته دا ما خدای ته نه لاندې وغورځېد روانه شابه دا زه اخلم ووخه ته بیا داسې کار کې ته بیا داسې کار کې پرېږده چې منډه خو ووایي که نه منډه کړه ودرېږه ودرې ځکه دی که نه میرا خانه خفه کېږه ما
نه خفه کېږم هغه خلک د ځوانۍ جذبه او زمونږ د بوډاتوب جذبه واوري دا د اسمان د بیت واله منه به ته پوښو نه خیر دی دا تا له مخکې درکړی او دا ستا سره په کار دی ما در بخرې د 55 کال کې څه لږ شی نه خیر دی ځه الله دې ماشه اوس زه بیا تا نه لږ ځوان یم دا ښه دی به ځه خبر نه شم ته خفه نه شې که نه ته خفه نه شې خبره رانه زیاته شوي د هغې نه معافي غواړم بس هسې م ځوانې دا ګیره لږه توروه ښه ښه ډېر توروه ته نه زیاته لس کلنې